افغانان په دې باندې نه دي خفه چې موږ ولې د پاکستان وباسي او وخت یې هم کم ټاکلی، په دې باندې هم نه دي. خو ټول چې خفه دي په دې باندې خفه دي چې موږ وباسي، داسې په داسې څېره وباسي چې لکه پخه دښمني. د کورونو د ویستلو طریقه یې وګورئ چې څنګه ده. شپې 2 بجې 3 بجې په کور باندې وراوړي، د ښځو بې عزتیانې کېږي، پیسې ترې اخیستل کېږي، بیا د هغې ځای نه چې راوځي په لارو باندې ورته ډاکوان ودرولي دي. ادارې دي هر رقم چې د دو ملایکې وي هغه هم لګیا دي، ترې پیسې اخلي، تالاشي کوي، ان تر دې پورې چې تورخم او تر سپین بولدک او غلام خان پورې ورسېږي، بیا یې هم هر څه تالاشي کوي او ترې اخلي. دا نو داسې کارونه دي چې پخې دښمنیانې دي. او په هیر مو نشي چې د افغان دښمني بیا نو تاسو لیدلی ده، تاریخ به مو لیدلی وي، د ذرې ذرې حساب به ورکوئ. خو دومره یې وکئ چې څومره بیا ریبلی شئ. او بله د افغانانو ګیله د هغه پښتنو نه ده چې په صوابۍ او په پېښور او په کوټ او په هنګو او په دغه ځایانو کې د پښتنو په منځ کې د دوی په کورونو باندې بلډوزرې تېرې، هېچا هم غږ ونه کړ. موږ فکر کاوه چې دا پښتانه چې دي واقعا دا چغې چې وهي داسې به وکړو داسې به وکړو او داسې نور. خو نه، اوس پښتانه داسې دي چې مازې خبرې کوي. دوی فکر کوي چې لکه څنګه چې دوی ویله چې بس زمونږ مبارزه چې کومه ده نو هغه داسې مبارزه ده چې تش په خبرو په خپله وایي، واقعا چې تش د خبرو ده. خو په هیر مو نشي چې افغان څه وایي هغه کوي. او کوزم چې کوم پښتانه دي ګلخانه نه وایم چې څه وایي وبه کي، وخت ته به ګوري، د عدم تشدد نه به راوځي. خو کوم چې بر پښتانه دي هغو چې څه ویلي دي کړي دي، نو بیا به ګیله نه کوئ. خدای په امان.